من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رب العالمین د اسلام بنیادی پنځه مقرر کړی دي. یو د میانستن او څلور د غاړو. د میانستن ته ایمان وی، کلمه شهادت ورته وی، او د غاړو څلور ستنې چې دي یو ته مونځ وی، بل ته زکات، بل ته روژه او بل ته حج. رسول اللہ مبارک فرمائی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان. کہ دا اسلام خیمہ پا پینزوستنو دا او دا خیمه دا میانستن کلمه شہادت و ایمان دے. نرون که دا خیمه دا میانستن نی نو خیمه ادریدی نشی، کہ ایمان او کلمہ شہادت نی نو مسلمانی نشی قائمه دے، سڑی تا مسلمان نوی لکیگی. او دا خیمه که دا میانستن وی او دا غاڑستن نی نو خیمه بی خو نقصانی بی. نو که دا غاڑستن چی اغا منز دے، روجہ دا، زکاة او حج، که دا وی خو خیمه با مزیداری، آباد بی، پورا بی، کامل بی. او کدے کہ یوستنم نی یا ٹولی نی خیمہ بی خو نقصانی بی. نو دی پینزو بنیادی ارکانو کے یو رکن زکاة تے. میاش در رجب تقریباً بشورو شوی دزبرگ میاش یا بکیدیش شروع کیگی، تاریخ ماتا ندی معلوم. خو عموماً مسلمانان در رجب پا دی میاش کی زکاة ورکی او مونږ پښتانه د زبرګې میاشت ورته وایو. د دې وجې په دې جمعه کې د زکات بیان درته کوم. ورونو دا خبره ذهن کې واچوئ چې د زکات تعلق د یو میاشتې سره ګورې نه دی چې خامخا د زبرګې په میاشت په رجب کې به زکات ورکوي، او یا عربو ملکونو والا په رمضان کې زکات ورکوي. هغې وی د رمضان دا میاشت مبارکه میاشت ده او د یوې نیکۍ ثواب الله یو پاویا ورکوي، نو هغې زکات ځکه روژه کې ورکوي. خو د زکات تعلق د میاشتې سره تعلق نه لري. کله چې سړی د نصاب مالک شو او په د کال تیر شو او کال په کومه میاشت کې پوره شو، په هغه میاشت کې په زکات واجب او فرض دی. قرآن شریف کې الله یو ځای نه بار بار وایي اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. اے خلقه منځو کې او زکات ورکوي. من بدنی عبادت تے او زکات مالی عبادت تے. خدای پاک مونږ له بدن او مال دواړه را کړی دي، نو په بدن چې کوم عبادت لازم کاغی ته منځ وای، او په مال کې چې کوم عبادت لازم کاغی ته زکات وای. مال منځ کنه کې ذمہ ده بنده د غاړه بنده او سړی ته فاسق وای. دارنګه کې یو سړی زکات نه ورکوي
دم غاړه بندره ذمه بندره دا سړی فاسق دی خامخا به سړی لمونځ کوي او چې مالداري زکات به ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم سړی چې زکات ورنکي وی د قیامت پر ورځ به د اعمال د یو اجدها په شکل شي یو غټ خامار وي سر به گنجی وي او د دې سترګو د پاسه به تور داغونه وي چې شکل یې هیبتناکي دا مار بدله په دې غاړه کې واچولی شي مری نه به تو شي او په دې وښکو به ولې چکونه لګوي او ورسره به خبرې هم کوي وایي به انا مالکه انا کنزکه زه ستا مال یم که نه زه ستا خزانه یم ډېر ورځې له دې ساتلی وم اوس راته ټینګ شه نو د حضور پاک مبارک خبره رښتونې دروغ نه په یو وخت کې به م وله چک لګوي او په بل وخت کې به م وله چک لګوي زمارونو زمونږ ذهن کې دا راځي مونځ ته مونږ خلک د ټینګ یو که چاته وی یو 10 رکعاته نفل وکړه اوس درله ودرېږي کوي او که وی 15 روپۍ د الله په نوم خیرات کدې کې نه یو مالی عبادت کې مونږ کمزور یو مونږ وایو که دا پیسه م ورکړه نو لاړه او الله وی یربي الصدقات یمحق الله الربا و یربي الصدقات الله وی نګورې دا صدقه چې دی ورکړه دا زیاتېږي دنیا کې مو آخرت کې نو موږ د الله خبره نه منو حضرت علی رضی الله عنه له یو سړی راغی او یو روپۍ ته وغوښته وی فقیر او محتاج یم یو درهم را یو روپۍ هغه کور ته سوال جواب ولېږه کور کې ورکره 6 روپۍ وې بیبي ته سوال جواب ولېږه یو مسافر مسکین راغلی دی یو روپۍ پکار ده نو د هغه 6 روپو نه یوه روپۍ راکړه چې بیبي ته استازی لاړ هغې وله واپس جواب راولېږه وی تا خو وی چې په دې 6 روپو به اوړه اخلو نو چې موږ تا دې نه یو مسکین له ورکو بیا خو پې اوړه نه کېږي د اوړو بوجۍ خو پې بیا نه کېږي علي صاحب څه وایي کور ته لاړ ښځې ته یې وی 6 واړه راکړه وی ولې وی ما ته د خپل ښکلي پیغمبر یو حدیث را مخکې شو حضور پاک فرمایي چې کم سړی د الله په مقابله کې په مال اعتماد وکړي د ایمان کې نقصان دی د مال په مقابله کې به په چا اعتماد کوو په الله نو وختي مې روپۍ غوښته اوس 6 واړه را په مال اعتماد نه کوم په الله اعتماد کوم الله به هم د وړو بندوبست کوي 6 واړه مسکین له ورکړي په مجلس کې ناست یو سړي سره اوښ د په لاره روان دی علي رضی الله عنه ورته ویل که په دې اوښ څه کوې وی دا خرڅوم وی په څو خرڅی وی په اووه روپۍ یو سل وی که قرض یې راکې نو مال یې راکړه پیسې به څه موده پس درکوم دا د مطلب دا ده چې دا اوښ دا خرڅ کم پیسې به یې نغدې کم او د ده به قرض شي بیا به الله پیدا کړي وی ډېره ښه ده په قرض وی در باندې خرڅوم نو هغه اوښ یې په یو سل روپۍ واغېشت سړی لا بل یو سړی راغی حضرت علی صاحب ته وایي وی دا اوښ د څه لا واغېشت وی بس وامغېش وی خرڅی خو نه وی ولې نه خرڅوم وی په څو خرڅی وی په 200 درهمه وی بس زما شو نغدې 200 درهم وله ورکړه څو روپۍ وګټلې 80 روپۍ هغه ړومبي مالک له یو سل ورکړې وی ته خو د خپلې واله 80 ورته پاتې شوې بیبي له لاړ 80 روپۍ ورکړې وی دا د کمې وی دا د الله د طرف نه الله وایي چې الحسنة بعشر امثالها نیکی د هغې بدل الله یو پلس ورکوي نو ما 6 روپۍ الله له ورکړې الله د هغې په مقابله کې یو پلس څو شو 80 روپۍ راکړي د الله سودا نغدی ګور موږ نه پوهېږو موږ وایو روپۍ م ورکړې نه او غریب شوی نه زکات مې ورکړې نه او خوار شوی نه کوم څیز چې الله او رسول وایي چې په دې مال نه کمیږي زیاتېږي نو هغې کې شک نه دی پکار دا شیطان وسوسه اچوي هلکه دا خو که زیادونه روپۍ ورکړه بیا به پیسې پټوه خو خالي کېږي او مال خو کمیږي شومتوب به نه کوې د شیطان به نه اورې د الله به اورې دې کې سوچونه مه کوه چې سړی سوچ کوي خو سهار مانځل هم نشي پاسېدی ولې کوي لږ ساعت پس پاسم
بیا وی دورې کې لږ ساعت پس به پاسم منځم دې پاتې دی نو سوچونه به نه کوې شیطان له به موقع نه ورکوې سړی چې سوچ کوي دا شیطان له موقع ورکوي شیطان له به د غزار موقع نه ورکوي دی خو تا له موقت را ساتي فوراً کار کوه بس زکات دې ورکوه او د حضور پاک او د الله په خبر عمل کوه بخل به نه کې بخیل د الله دشمن دی سخی الله ته نږدې دی او د الله دوست دی ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل یو واقع بیانوي وی بنی اسرائیلو کې یو سړی هغه ولاړ دی اوریځ راغی د اوریځ نه اواز واورېده اوریځ کې یو سړی اواز کوي اسق حدیقة فلان اے اوریځې د فلان کی سړی باغ سیراب کا دی وی حیران شوم چې غیبي اواز مې واورېده اوریځې ته اواز کېږي وی هغه اوریځ لاړه او مخامخ غرونو په هغې د پاسه تې باران وشو نو چې په غرونو باران وشي نو سیلاب راشي وی یو لښتي و په هغې کې هغه اوبه غونډې رالی وی زه دې لښتي کې اوس ولاړ یم اوبه پکې رالی وی مې چې ورېږه دې پسې ځم چې دا اوبه الله چاله لیږي روان یم هغه اوبه په یو باغچه وردننه شو په باغچه کې یو سړی ولاړ دی او بیلچي ورسره ده هغه اوبه پې ورلې په بیلچې باندې یو باړی تم ور خپلو که بلې تم بټې پټې یې اوبه که وایي ما تې تپوس وکړه چې ملګري نوم دې څه دی وایي هغه راته نوم واغېشته وایي هغه نوم یې واغېشت چې کوم ما غیبي د هغه ورېځ نه اورېدلی وایي ما ته وایي چې زما د نوم تپوس دې ولې وکړه وایي مې چې ښه تپوس مې ځکه وکړه چې ستا دا نوم مې بره نه واورېده دی اوریځې ته یو غیبي اواز وشي چې ای اوریځې د فلانکي سړي باغچه سیراب کا نو ګوره تا له خدای ستا دپاره ستا نوم ما واورېد هلته په غر باران وکړه او په هغه لښتي کې د توبه را روان یې کړه چې کوم ستا په باغ راځي ستا باغ یې را دی سیراب کو نور شین اسمان دی د اوبو درک نه لګي ته څه کمال کې چې خدای ستا دا بندوبست وکړو بالخصوص یې ستا دپاره باران وکړو تا له پټې اوبه کړه وی چې تا الو تپوس وکړو نو زما ووره وی زما را دې باغ چې کله آمدن وشي نو دې درې ځایه کړم یو ځای په دې باغ واپس لګو ځکه باغ سره غواړي ډیران غواړي څوکیدار غواړي خاخ تراشي غواړي او کار کوونکي غواړي نو یو حصه په دې باغ واپس لګو دویمه حصه د الله په نوم خیرات کوم او دریمه حصه خپلو بچو لاوړم ګوره د الله په نوم خیرات که ده نه کو نو چې څنګه نور باغونه شړ پراتو ده دا به هم شړ پروت و یو میوه به هم نه وکړې نو الله او د الله رسول رښتیا وایي بخل به نه کړي حضور پاک مبارک فرمایي بني اسرائیلو کې درې کسان و یو په سترګو ړوند یو ګنجی او بل برګی وی الله په امتحان کو یو فرشته یې وله راولېږله دی برګی له راله وی هلکه تا ته ساجت شته زه را باندې چې ته ستا ساجت یې ما ته ووایه چې دلی پوره کړم یاره وی زما خو نور حجت نشته خو دا مې حجت دی چې دا رنګ مې ډېر بد شکله دی برګې ما او خلک رانه نفرت کوي نو که داسې دم درود د سړي یو ځلې دم کړم چې ټیک شم وی لاس یې پراخ که حضور پاک وی فرشته وه وی سړی په هغه ساعت ټیک شو خشته رنګ وله الله ورکو وی خدا تپوس دنه کوم کم مال دی خوښ دی وی اوښان مې خوښ دی یو اوښه بار ووت غیبي اوښه یې راوستل بلار به وله یې ورکړه وی خدایه په دې اوښه کې وله برکت واچې ځه مزې کوه لاړ هغه بل چې کم سر یې ګنجي و وی هلکه څه شی دی پړه ارمان دی وی دا مې ارمان دی چې دا ویښته مې دي او خلک راته ګنجی وایي نو که ماله خدای ښکلې خشته ویښته راکړل په سر یې وله لاس راښکه هغه وخت سره یې ویښته زرغون شو وی څه دې خوښ دي کم مال دې خوښ دی وی غوا مې خوښې دي باروت غیبي او غوی را ونیوله د الله د طرف ورې کړه هغه هم بلار به وه وی زه دې کې د الله برکت واچم هغه درې مړون له ورغې هلکه پړه دې سا ارمان دی وی زما پړه د ارمان دی چې ما له خدای ښکلې سترګې راکړي او دې مخلوق ته پې ګورم په سترګې وله لاس راښکه الله جوړ که وی کم مال دې خوښ دی وی ګډه چیلی باروت یو ګډه بلار به د الله د طرف نه غیبي راله وینېوله ورې کړله وی خدای دې له پکې برکت واچوي
ګورې حضور پاک فرمایي وی درې واړو له الله په هغه مال کې برکت واچو د هغه یو سړي د اوښانو کنډه کې جوړه شو او د هغې مریان او د هغې سفرونه او د هغې دپاره ځمکې او د هغې دپاره پوره نظام د دې بل سړي د غواو کنډک او رمې او د دې بل سړي د ګډو چیلو او غلامان او مریان او ځمکې مالدار شو ګورې بعضې وخت کې یو سوالګرې به دنه سوال کوي ابا د الله را طرف نه امتحاني هم هغه فرشته په هغه زوړ شکل راله لومبې ورله هغه اوښانو والاله چې مخکې برګې وی زه راغلی یم او مسکین یم او لاره را باندې بنده شوې ده د تلو درک مې نه لګي د خدای په نوم کوم خدای چې ته برګې وې او ښکلی رنګ او شکل یې دله درکه او بیا ته فقیر او غریب وې دا دومره اوښانې یې دله درکړل د هغې رب په نوم د نه سوال کوم چې مال یو اوښ راکه چې زه پې خپل کلي ته ځان ورسوم دی ورته څه وایي وی څه دې ووایي زما رنګ خراب زه برګې زما دا خشته ښکلی شکل د مور او پلار نو همدغسې پیدا یم دا په ما د الزام ولونه او تا څه وایي چې زه فقیر نو الله غني کړم وی دا مال ما ته د پلار نیکه نه پاتې دی ګوره چې دا بعضې غریب مالدار شي که نه د هغه هم بیا په مقعد کې نشه وشي بیا ګډې وړې وی بیا مستی کوي زوړ حال ته یېري ګورې رونو یاد وساتئ زوړ حال مه یېروئ څوک د مور د ګېډې نه مالدار نه دی پیدا دا مال چا ورکړی دی زوړ حال به قطعا نه یېری وی به چې خدای زه بېشکه مسکین وم فقیر وم بربنډ د مور نه پیدا یم دا جامه تا راکړې ده دا کور تا راکړی دی نه دا ژوند ته راکې او دا مال تا راکړی دی ته بیا د الله فضل ته ګوره نه څه وایي وی ښه ته وایې چې زما شکل خراب و دا خو د مور پلار نه خشته پیدا یم زه خو برګې نو او دا مال چې دی دا ما ته د پلار نیکه نه په میراث کې پاتې دی فرشته ورته څه وایي وایي زه دې جوړ نه پېژنم زه دله نوم راغلی یاد دي وي ځه خپل کار کوه تا نه پېژنم زه به پلار نیکه نه بلا حقونه دي نشته ما سره خپل کار کوه وایي ښه که ته دروغجن یې خدای دې همغسې که چې څنګه مخکې وي همغسې شو اوښان یکدم هلاک شو د اوښانو مریان لاړل ځمکې لاړې سرکاري هر څه ختم یک تنها واپس برګې شو الله داسې کولی شي که نه شي کولی ابله ورغې چې کوم گنجې سم شوي و وی زه راغلی یم پېژنې که نه پېژنې ګوره گنجې وې الله ښکلی شکل درکه او ته فقیر وې او الله دله مال او غواګانې درکړه او ځمکې درکړې هغه ذات چې دا کارونه یې تا سره کړي د هغه په نوم د نه یو غوا غواړم یو غوا یې راکړه چې مقصد ته پې ورسېږم وروڼو د الله په نوم چې د نه څوک سوال وکړي نو مې مایوس کوه د الله نوم ډېر لوی دی لږ شی ورکه خو ورکه د الله په نوم څوک مه خفه کوه حضرت عایشه صدیقه فرمایي یو ځل یو سوالګرې ښځه راله ورسره دوه لوڼه وي لوڼه وی ما نه یې سوال وکړه چې څه راکړه د خدای په نوم نو یې ما سره په کور کې یوه کجوره و بل څه نو وی کجوره مې ورکړه وله هغه بوډۍ ښځې له سوالګرې له وی هغه کجوره یې په مین نیمه کړه نیمه یې یو لور له ورکړه او نیمه بلې له په خپله ناره پاتې شو وی دی کې حضور پاک راغی وی ما ورته الوی چې د الله رسول دقسې یو بوډۍ راله ګورې په خپله یو نه خوړه نیمه کجوره یو لور له او نیمه بل له وی فرمایل وی څوک چې خدای په لوڼو باندې چاله الله لوڼه ورکړي که پلار دی او که مور ده او دې د هغه لوڼو تربیت وکړي پروردګار به د هغه لوڼو د تربیت ته وجې نه د باندې د جهنم اور حرام کړي جنت ته به خدای بولي ځکه د لور په باب کې مور او پلار ډېر پریشان دی خدای پاتې راته نشي هسې نه یو ځای کې واده کم خاوند ورسره جګړې نه کوي راوې نه شړي بچی او نشي بله بند پې را نشي نو مور او پلار ډېر فکر مني نو چاله چې خدای لوڼه ورکو دی ښه تربیت وکړه الله د دې په عوض کې د مور او پلار له ګور جنت ورکوي یو حضور پاک ته یو بیبي وایي غالبا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حضور پاک راغی وی د خوراک څه شته وی او د الله رسوله لږه غوښه مې دله ساتلې ده په تاخچه کې پرته ده چې څنګه ورغې تاخچې له غوښه نشته د غوښې په ځای پکې سپین کاڼی پروت دی
وی دا الله رسول ما خو تعالی لگا غوخه ساتلی وه اوس خو چې مې وکته غوښه نشته هغې په ځای خو سپین کاڼی پروت دی وی څه چل خو نه دی شوی وی شوی دی وی هغه څنګه وی یو سوالګر یې راله او سوال یې وکړو چې خیر راوړی خدای مو بخه وی ما ورته وی غوښه خو ونور څه نو وی ما وی چې که دې سوالګري لی ورکړم حضور پاک به څه خوري وی ما وی خدای دې ته وبخي لا اوس هم یو څه سوال راکړه خدای دې وبخه نو بعضې خلک ورته وي تا دې خدای وبخي پیشې دي وی ښه وی ګوره په دې غوښه کې د دې سوالګري حق او تا ول هغه غوښه ورنه کړه نو پروردګار د هغه غوښه په کاڼي بدله کړه اوس وروڼو د هر چا غوښه په کاڼي نه بدلېږي د مسلمان په مال کې د مسلمان حق دی مونږ هغه پردي حقونه نه ورکو نو مونږ خو خورو غوښې لیکن ړونه یې الله د کاڼي کړي دي ړونه هم سخت دي نه نرمېږي جړا نه راځي په مسلمان هم نه نرمېږي د حضور پاک زمانه کې خو به تې کاڼی جوړ شو اوس دلته زمونږ د زړونو نه پې کاڼی جوړېږي نو سوالګرې چې سوال وکړي ورکړه خو یو خبره درته کوم ګوره بعضې خلک د سوال په دې داسې خلک پیدا شوي دي چې هغوی کوي سوالونه بعضې جنکۍ ګرځي په دې بازارونو کې ځانونه یې ډولي کړي او سوال کوي د هغې مقصد سوال او شی غوښتل نی فتنه خورول دي دې له مه ورکوئ رټې اما سوالګرې به نه رټې اما السائل فلا تنهر رټه ما خو مه ورکوه چې د دې سوال سره تم ورکې بل هم ورکې دا نور عادت اخلي او هغوی د ګناه دعوت خلکو له ورکوي په دکانونو او په بازارونو او په کوڅو کې ګرځي بعضې خلک مالداري ښه تا ته پته ده چې دولتمند دی او بیا هم سوال کوي مه ورکوه رټې مه خو مه ورکوه یو ځل مې اخبار کته په لندن کې یو ښځه په فوټپات د پاسه د لوږې مړه شو فوټپات باندې پرته وه د لوږې مړه شو ډاکټرانو چې هغه وکتله چې مړه وه نو هغې کې په هغه کن کې د بینک کاغذونه راووتل هغې چې هغه کن من ځان نه ته وکړی چې بینک یې وکتل نو په بینک کې 4.5 پونډه پراته یو پونډ غالبا په 100 روپۍ دی که په 200 روپۍ پاکستانو دی ما نه دغه ير دی 4.5 پونډه پراته په بینک کې او چې بیا هغوی اسپتال ته یو تحقیق ریسرچ یې وکړو چې دا وګورو چې دا د کمې بیمارۍ نه مړه وه ډاکټرانو وایي دا د لوږې نه مړه نو خدای دا هغه مال بې غوبازي چې سړي پکې په خپله خوراک په نصیب کې نه ډېر قمقل خلک داسې وي مال جمع کوي نه د بنده حق ورکوي او نه د خدای حق ورکوي یو کلس وکړي قبر ته لاړ شي او مال ترې وروسته پاتې شي په دې مال به څه کې یو بخیل دی یو کنجوس دی بخیل خو دې ته وایي بل له نه ورکوي کنجوس دې ته وایي چې نه ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي خدای دې د کنجوسۍ او د بخل نه وساتي کور کې ښځې سره او بچو سره جګړې ډوډۍ دې ولې پخه کړه ښه څه به خورې چې ډوډۍ نه پخه نه شوه ټول عمر به پردو کورونو ته بلې نظري دا ډېر ښه مرض دی چې دا سړی د بل ناروغ تمه کوي دا ډېر ښه مرض دی خطرناک مرض دی د صحابو په زمانه کې یو سړی و شهبې نوم و هغه ډېر تمهدار و هر چا نه به یې تمه کوله په خپله وایي وی که څوک اسې لاس وړکوي وی زه یم کوي دا جیب ته لاس بنډې و ماله پیسې راکوي او وی که څوک دوه کسه یو بل سره خبرې کوي وی زه یم چې دا جوړ دی بل ملګري ته وایي چې د جیبه پیسې راوباسه او دله ورکړه او وی که څوک کور ته ننوځي وی زه یم چې دې جوړ کور ته ځي او ډوډۍ راوباسي او ماله راکوي دې ته تمه وایي دونه تمناکو او که څوک ما ته آواز کوي چې دې خوا راشه وی زه یم چې که خیرې پیسې راوباسي راکوي راله نو یو ځل په لاره روانو ماشومانو راګیر کړ خلکو پېژنده چې دا هغه سړی دی چې د هر چا نه تمې کوي او بخیل او کنجوس دی نو ماشومانو راګیر کړ تو شو تی ماشومان نو دې ماشومانو ته وایي ورشه عبدالله ابن زبیر هلته پیسې مال ویشي د قسط یې ورته وي دروغ یې ورته وي عبدالله ابن زبیر هلته کور کې ناست مال ویشي پیسې خلکو له ورکوي ماشومانو منډې کړې نو دم ورپسې منډې کړې ماشومانو پسې دیم لاړ چې هلته ورل اسم نو ماشومانو دې اشهب
وی مونږ خو دې دلته راوستو وی دلته کې خو پیسې میسې نه ویشلې کېږي وی دا خو مې درته دروغ وی ځان مې نه خلاصو چې ما پرېږدی نو تا راپسې ولې رامنډې کړې وی ما وی چې هسې د رښتیا چې ته پیسې ویشي تمه راسې حرفست وی د تمې 3 حرفونه دي هر یک خالي توی دا پاغیم ټکی نشتا میم دی پاغیم ټکی نشتا او عین دی پاغیم ټکی نشتا او زمونږ پښتانه وي د تمې کور خالي تمه به نه کې د الله نه به کې د بنده نه مه کوه بنده له دا ډوډۍ او دا رزق چا ورکړی تاسو نه تپوس کوم نو چې کم بنده له الله ډوډۍ او رزق ورکړه نو د هغې بنده نه غواړئ د الله نه ولې نه غواړئ دا هر څه خو د الله په قبضه قدرت کې دی بعض خلک داسې شوماني چې نسبي شوماني بعضې سړی خو د پلار یې شومې زوی ورته نصیحت وکړي یا مثلا زه رور یې شومې بل رور ورته نصیحت وکړي بعضې دی چې د کور نه ټول سخیاني شوماني نسبي شومان یو سړی په لاره تېرېده اوږې و ډېر زیات نیک سړی و اوږې و د یو خیمې خوا کې تېر شو په هغه خیمه کې ښځه ناسته وه او کټوی ورته پرته وه پکې سمسی وی دا سړی ورغی وی اوږې او داسې وږیم چې د تلو نه یم مسافر یم که لږه ډوډۍ دې راکړه ښځه ورته څه وی وی زه به بل څه نه کوم تاله به پخلی کوم ځه بیخ دې وځه زما خپل بچي نشته خاوند مې نشته څه تاله ناست یم او چې دا تاله در کوم بل اوس به بل مسافر راشي غله به ورکړم اوس به بل راشي نو زما بچي به څه خوري نه نیغ دا لاره نیغه ونیسه چې روان شو خاوند دی راغی د دې ښځې خاوند دې مسافر ته وایي وی دې ښځې نه یې څه غوښتل وی ډوډۍ مې ترې وغوښته وی در یې کړه وی نه رایې نه کړه وی دا ډېره شومه ده ډېره ظالمه ده زما ښځه ده خو ډېره شومه ده وی دې خوا راشه لږ یې مخکې کو یو چیلې یې راونیوه هغه یې وله حلال کو هغه یې وله روید کو وی شابه خوره غونډ چیلې یې په مسافر وخوړه او بیا ورغې ښځې ته یې نصیحت وکړو ګوره ښځې تاسې هغه مسافر ورټه مسافر رټل نه دي پکار مال زما دی او خوله تا بنده کړې ده شومتوب تا جوړ کړی دی زما له طرف نه درته اجازت ته چې څوک مسافر راشي نو ورکوه وی نه پخپله ورکوه زه نشم کولی وی سړی خوارم غلی شو په ښځه و پې زوره وروان دی وی په لاره تلمه مسافر هم بل درک بیا وږې شوم یو خیمه بله وه وی په هغه خیمه ورلم چې ورلم د خیمې مخکې سړی ولاړ دی سړي ته مې وویل چې اوږې مسافر یم که ډوډۍ دې راکړه راته څه وایي وی زه به جوړ مزدوري تاله کوم غټ څنډا وجود دې نیولی دی او خلکو نه سوالونه کې زه د الله څه غم وکړه پخپله هم ګټه پخپله هم خوره او بل هم ورکوه زه به تاله لګیم او ګټې به دله کوم وی د خیمې نه ښځه راووته وی ما ته وی دې سړي مې راته څه ووایي وی مې چې ما ته سوال وکړه ویسې یې رانه کړل وی را دننه شه خیمې ته کټوی ورسره وه او د هغې نه یې غوښه راوویسته او په مې وخوړه وی ما ته وی دا زما خاوند دی خو ډېر بخیل دی او ډېر ظالم دی سوالګري لم شی نه ورکوي مسافر لم نه ورکوي وی چې ډوډۍ راته کېښودوی ما وخندل ګوره هغه مخکې خیمه کې ښځه بخیله وه خاوند سخي و دلته ښځه سخي ده خاوند بخیل دی وی ما وخندل وی هغه خاوند دی ما ته وی چې ولې دی وخندل وی ما وی چې ومې خندل ځکه چې خبره مې هلوړې ومونده هغه مخکې خیمه کې ښځه بخیله وه خاوند دی سخي و او دلته کې ښځه سخي وخته او خاوند دی بخیل ته بخیل وختې وی هغه وی چې هغه مخکې خیمه کې کوم سړی دی سخي دا د هغه خور د په ما واده ده او هغه بخیله ښځه چې خیمه کې وه زما خور د په هغه واده ده بعضې سړی نسبي سخیان او بعضې نسبي بخیلان دا ډېر خطرناک جرم دی حدیث کې په واقع راځي رسول الله مبارک فرمایي په روزانه یو فرشته آواز کوي ته وایي السخي قریب من الله سخي دا الله ته نږدې دی او قریب من الناس او خلقو ته هم نږدې دی خلک یې صفت کوي هر سړی ته راته ووایي قریب من الجنه جنت ته هم نږدې دی بعید من النار د اور نه لرې دی سخی سړی او بخیل سړی بعید من الله د الله نه لرې دی بعید من الناس د خلکو نه هم لرې دی څوک ورنږدې کېږي نه مړه ته کې څه خیر نشته روکېږه او بعید من الجنه جنت نه لرې دی قریب من النار اور ته نږدې نو خدای دې مونږ کې سخا پیدا کړي د بخل نه دې رب العالمین په حفاظت او په امان کې وساتي
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خورایو او په مکه کې بادشاہ نو هغه ول پیسې راولېږل څو ټوله تقسیم کړل 1 روپۍ پرې نه خاوده چې کله ماښامي شو د روجمات ټیم شو هغه نوکر ته وای وی روجمات له سشته کنه وی نه سم نشته نوکر ورته وای وی ګوره دونه مال دل راغی په زرګونو تقسیم دې کنو 1 روپۍ برته پرېخه نو خو په هغه روجه ماته کړی وکنه سبا مغشتي روجه خو ماته کړی و دا ورته سوی وی د خدای نه یک بخت چې اوس راته وای وختي به راته یاد کړی وکنه دومره سخا پکې د چې مال براغي بیا پروا به نه فوراً به خیرات کو ځان سره به نه پرې خو او دغه رنګي عبدالله ابن زبیر به مال را لېږه او دې به خیرات کو هغه به را لېږه او دې به خیرات کو یو ځل عبدالله ابن زبیر چاته وی وی زه مې ترور له مال لېږم او هغه خیرات کوي وی زما را ترور د سمه شي ګورئ او که نه سمېږي 1 روپۍ به بیا نه ورلېږم دې ته دا خبره راورسېدله چې خورایې خو دې داسې وایي وی ښه ما د سخا نه منې کوي د خیرات نه مې منې کوي وی په الله مې د قسمې که د سره مې خبرې وکړې خبرې به ورسره نه ګوره سخا نه منې کوي من خبرې به نه کوم قسم یې وکړم هغه راغې او جرګي مینتونه یې کول وی نه بس ما له به نږدې نه راځې ته ما را سخا نه منې کوې ما د نیکۍ نه منې کوې ما قسم کړی دی چې تا سره به خبرې نه کوم عبدالله ابن زبیر خپه چې دا څه وشو دا خو زما د مور خور د ترور مې ده بچی هم نشته او د حضور پاک بیبي د ام المؤمنین او د نبی علیه السلام د جنت ملګرې ده ځکه حضور پاک عایشې بیبي ته فرمایلي په خپله وی عایشې وی ما ته خدای ته په ستا د نکاح نه مخکې ته ما ته الله په خوب کې ښودلی وي چې دا به ستا بیبي او ته به زما په جنت کې بیبي په جنت کې حضور پاک ته ډېره ذاته ګرانه وه یو ځل بیبیانو څه شکایت وکړه حضور پاک ته نو نبی علیہ السلام ورته غصه شو وی ګورې ما ته د عایشې په حق کې تکلیف مه رسوی وی زما د قسمې چې زه د کمې بیبي سره په بستره کې ملاست یم نو وحی نه راځي او که عایشې سره زه په بستره کې ملاست یم بیا هم جبریل راځي او ما له وحی راوړي او وی ما په خپله جبریل علیه السلام څو ځله ولید چې راغی او ما ته یې ویلي چې په عایشې زما طرف نه سلام ووایه نو عبدالله ابن زبیر وایي چې خو دا څه غلطي وشوه زما یوازې ترور نه ده د حضور پاک بیبي ده او د جنت ملګرې ده او د ابوبکر لور ده دا به په څه رضا کوم نو د پیغمبر علیه السلام ماماخیلو بنو زهره د هغې یو څو کسان یې راوستل وی تاسو زما را طرف نه په عایشې بیبي جرګه شئ د پیغمبر علیه السلام د ماماخیلو جرګه به ومني نو عایشې بیبي په کور کې یو پرده تړلې وه په دروازه دننه چې به سړی ننوت نو پرده وه د پردې نه به دا پورې غاړه ناسته وه او خلک به چې په دروازه ننوتل د پردې نه پورې غاړه به ناست و د دین د مسلو تپوسونه به یې کول حدیث به یې اورېدل نو عبدالله ابن زبیر دوی ځان سره بوته چې بویه ته نو څادر کې پټ که څادر یې پې واچو نو عایشې بیبي له اواز ورکه د دروازې نه وی مونږ پلانکې یو د نبی علیه السلام ماماخیل اجازه شته در ننوځو هغې وی او د دې پردې شاته را ننوځې دا خو د پردې نه پورې غاړه هغې ورته څه وایي وی ټول در ننوځو دې خو ځان سره په څادر کې پټ کړی وی او ټول را ننوځې هغې ته پته خو نه وه چې عبدالله ابن زبیر ورسره دی وی او ټول را ننوځې نو په دروازه ورننوتل دی په څادر کې پټو خو چې ننوتل نو دی د هغه څادر نه ووت او د پردې نه پورې غاړه وردن نه شو دی بار پاتې شو د پردې نه او دی خورایې وردن نه شو چې وردن نه شو نو ورته غاړه وته او مینتونه ورته کوي چې ما معاف که وی نه دی معاف کوم تا زما متعلق دا ویلي دي چې دا د سخا نه کوي ګنې مال به پې بند کړم ما د نیکۍ نه منې کوې ما د سخا نه منې کوې هغه د حضور پاک ماماخیل ورته قسمونه اچوي ای عایشې بیبي مونږ درته قسم اچو چې ما پې که او ای عایشې بیبي مونږ د حضور پاک ماماخیل زمونږ جرګه ومنه او زمونږ سفارش ومنه او ما پې که او هغې جړل دونه وجړل چې لوپټۍ د اوښکو نه لمده شوه ټوله لوپټۍ د اوښکو نه لمده شوه او بیا یې ښځه ما معاف کړې قسم مې کړی دی خو دا قسم به مات کم
او ما معاف کړې، خو دا به ما ته نه وی چې سخا به نه کې. که بیا دې ووایي نو بیا به زه دې نه زیاته خفه یم. وروڼو علما لیکي چې څوک قسم داسې مات کي او مریاني خو یو مریی به ورکي، د الله په نوم آزاد به کي. عایشې بیبي 100 مریان د خدای په نوم آزاد کړل. یو مریی کېده سوی آزاد کړل، 100 مریان ما قسم مات کړی دی. او چې بیا به مو ته کله دا قسم را یاد شو نو جړل به لوپټه به په اوښکو باندې لمده شوه. نو ګوره په بخل باندې چې څوک وایي پیسې تول سخا مه کوه، پیسې در باندې بندوم، دونه به بیبیانې خفه کېدل. زما وروڼو دا مال د الله را طرف نه دی. قرآن شریف کې الله د متقیانو صفت کوي، څه وایي؟ ومما رزقناهم ينفقون. وی متقیان هغه څوک دي چې مونږ کوم مال ورکړی د هغې نه خرچ کوي. زه یو مثال در کوم چې تاسو به پیش. ما یو سړي له مثلا 1000 روپۍ ورکړې په یو شرط چې 1000 روپۍ خو دله در کوم، خو په دې شرط در کوم چې 50 روپۍ به زما په خوښه لګې او باقي په خپله خوښه لګوه. دا شرط اسان دی که ګران دی؟ تاسو نه تپوس کوم. 50 څه شی دی؟ هلکه 1000 روپۍ در کوم خو په 1000 کې 50 زما په خوښه باقي په خپله خوښه. دا خو هلکه اسان شرط دی. او ته بیا هم هغه 50 زما په خوښه نه لګې، ټولې په خپله خوښه لګې، نو زه به خفه یم او که خوشحاله بیم؟ خفه بیم. او بیا به نورې درکړم؟ چرېم نه. نو دارنګې الله دا مال موږ له را کړی دی. مما رزقناهم ينفقون. الله را کړی دی. الله وایي په دې 1000 کې 50 زما په خوښه باقي په خپله خوښه، او موږ هغه 50 هم د الله په خوښه نه لګو، هم موږ په خپله خوښه لګو. نو الله به خفه که خوشحاله به خفه به. نو مال خو به د نه منې نه کړي، خو برکت به دله ختم کړي. دا مال د زکات رون ډېرې فایدې دي. ګوره که زکات چا په صحیح طریقه ورکو، قسم دی که په محله کې او په علاقه کې غریب پاتې شي، څوک نه ورکوي، بغض به ختم شي. غریب بیا مالدار سره بغض هم نه کوي. بعضې کسانی غریبانانی، بچی مریضانی، ښځی ناجوړی، په خپله بیماري ضرورت یې وته، او چې کوم ګاونډي مالداري پکار دی چې هغه له پټ لاس زکات ورکړي، څوک هم ته خبر نه کړي. د ګوره ستا مال کې الله برکت ایږدي او که نه؟ نو موږ د خدای حق نه ورکوو. قرآن شریف کې داسې انسان ته الله ډېر په بده ویلي دی، ډېر بد یې ورته ویلي دی. داسې انسان اذا مسه الخیر منوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. عجیبه ټکې د مخکې نه رانهیر شو چې دغه انسان، بعض انسان داسې وي چې هغه ته نقصان ورسېږي، جزوعا فریادونه کوي، خدای زه دې لیدې، خدای ما سره دا چل کوي، او خدای بیا فریاد کوي. و اذا مسه الخیر، او که مال ورته ورسېږي له 100 روپۍ جمع شي، بیا د خدای په لار کې مال نه ورکوي. زکات به په نقد مال کې م ورکې چې چا سره نقد مال وي. څونه به ورکې؟ په 40 کې 1 روپۍ، په 100 کې 2.5 روپۍ، او په 1000 کې 50 روپۍ. دا به څوک ورکوي؟ هغه انسان به ورکوي چې د 2.50 تولو سپینو زرو د قیمت مالک شي. تاسو خپل حساب یې لګوئ. زه ځکه نه وایم چې قیمتونه مختلف کېږي. 2.50 تولې سپین زر، 2.50 تولې سپین زر چې دونه پیسه ورسره نغدی، یا د ضرورت نه زیات سامان ورسره دونه چې د هغې قیمت 2.50 تولو سپینو زرو ته رسېږي، نو دی به زکات ورکوي. او که سره زر ورسره 19 تولو ته ورسېدل نو زکات به ورکوي. او که سره زر د 19 تولو نه کم دی، 1 توله دی یا 2 تولې دي، نو که نور مال ورسره نی، بیا پې زکات نشته تر څو چې 19 تولو ته نی رسېدلی. خو که نور مال ورسره او نقدي روپۍ ورسره دي، د ضرورت نه زیات نور سامان دی ورسره، نو بیا به دا توله یا 2 تولې سره در قیمت کې هغه نورو پیسو سره به یو ځای کې، نو که 2.50 تولو سپینو زرو قیمت ته ورسېدل زکات به ورکوي. بعضې څیزونو کې زکات نشته، لکه چا ځان له کور واغش پکې اوسېږي، اگر چې د ډېرو پیسو ورې په دې کې زکات نشته. چا ځان له پیو له غوا اغشتې ده یا پیو له میخه اغشتې ده، په دې زکات نشته. ګډه چیلی دي پیو له، په دې زکات نشته. چا غوی دی او یا سنډا دی او د پټي کاروبار پې کوي یا مزدوري پې کوي، یا مثلا غوا میخه اغشتې له پی ته خرڅوي، ته
تجارت لینه دا غشته او د خپل پټي غیا په خوریا د بې غیا ول وروړي پدې کې ګورې زکات نشته تر دې حد پورې یو سړی ځان له سوزکې غشته دي فلانکو چې غشته دي او دې په کرای کوي نو پاغه کې زکات نشته البته کله کرای غ پیسې جمع شوي او نصاب 250 نیمو تولو سپینو درو قیمت تور سي او کال په تیر شنو پاغه کې بیا زکات شته چا کور غشته دی او په کرای ور کړی دی تجارت لنا نو دا کور په قیمتم زکات نشته که څوک د تجارت لپاره کور والی چې دا به اخلم خرڅوم پلاټونه تجارت لوالی چې اخلم خرڅوم دې کې زکات شته ګاډي تجارت لوالی چې اخلم خرڅوم بارګین کوي نو په دې کې بیا زکات شته د ځمکې نه چې کوم آمدن راووت په هغې کې عشر دی عشر څه ته وایي موږ ټول ته عشر وایو کم پټي چې د هغې آبیانه ورکوي لکه زموږ د معیارې پټي د هغې د اوبو قیمت آبیانه ورکوي هغې کې شلم حصه به ورکوي او چې کم اوبه مفتي وي لکه د شورګرې پټي د شورګرې د پټو اوبه مفتي دی مفتي یا زمونږ طرف ته د جندو دا پټي ځکه د هغې اوبه مفتي دي د هغې 10 روپۍ ده 10 من د 10 د معیارې شلمه او د شورګرې د دې 10 یا که څوک پارټ اوبه راوباسي د هغې هم شلمه ده او یا که مثلا څوک په ټیوبل راوباسي د هغې هم شلمه ده ګورې او که باراني ځمکې دي د هغې 10 ده 10 دړی 10 من دا به عشر ورکوي که څوک په نیمه ځمکه کري مثلا 20 منه غنم وشو نیم د زمیدار او نیم د نیک زمیدار به د خپل نه عشر ورکوي او نیک به د خپل نه ورکوي که څوک دکاندار دی او دکانداری کوي دې دې کال کې ځان له ورځ مقرر کی په هغه ورځ د خپل دکان د سودا حساب کتاب وکړي زماره سودا د 100 روپو د یو ورځ کې ټول حساب کېږي د هغې نه به خپل زکات ورکړي او که غوا میخې او خان ګډې چیلی داسې وي چې هغه سریږي بار په صحرا کې سریږي سرن زموږ په وطن کې دا ډېر کم دي پخوا به خلکو داسې اوښان نو بیا د اوښانو خپل نصاب دی په 5 کې یو ګډه ده په 25 کې یو کلن اوښ دی د هغې پوره حساب کتاب دی دارنګې د ګډو چیلو 40 کې یو ګډ دی او په 100 کې بیا 2 دي د هغې خپل حساب کتاب او که چا دا ور نه کړل بیا به څه کېږي سپین زر او سره زر وسره یې د هغې زکات نه ورکوي څه به کېږي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها فی سبیل الله څوک سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه ورکوي فبشرهم بعذاب علیم الله وایي د دردناک عذاب زیری والا ورکا حضور پاک د فرمایي هغه څه چې دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الله به دا مال له یو ځای کي او تختې به ترې جوړې کړي او د جهنم په اور کې به یې سرې کړي الله ته مسر او هغه تختې به راوالي د ده تندي له د ده ډډو له د ده شا له به پرې داغونه ورکوي او چې کله هغه اور ختمیږي بیا به په جهنم کې ګرموي بیا به پرې دله داغونه ورکوي او فرشته به ورته وایي هذا ما کنزتم لانفسکم دا هم ځان له مال ساتلی و که نه ټینګ شه ورته اوس فذوقوا ما کنتم تکنزون کومه خزانه چې دې ساتلې وه د هغې سزا اوس وسکه په هغه مال به اوس څه کې چې ته قبر ته لاړ شي مزې دې پې بچي کوي او سزا تا ته میلاوي مزې دې پې ښځه او بچي کوي او په جهنم کې پې داغونه تا ته میلاویږي وی دې مخ له پې ولې داغ ورکوي وی ځکه چې دې حقدار راشي دې ته مخ واړئ دې اوږو له ولې ورکوي وی ځکه چې د حقدار یې ورته دې ډډې ته راتاو شي دې ته ډډه راتاو کړي او دې شا له ولې داغ ورکوي وی ځکه چې دې مخ واړئ او حقدار یې ته شا کړي او چې هغې شا ته لاړ شي نو شام ته بل طرف ته ته او بعض علما وایي چې ازداد ذکر شي مراد ترې استیاب یعنی هر اندام له به سزا ورکوي یو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي چې 1 روپۍ در باندې زکات ته ور دې نه کړه وی دا به الله د قیامت پر ورځ د جهنم په اور کې ګرمه کړي او په دې تیره پاسه به یې وله کېږي او دونه به ګرموي چې شاته اولی ته به یې تو رسېږي که چا باندې په ګډو چیلو او سارو کې زکات او د ور نه کا زه نه وایم بخاري شریف کې حدیث ته ګورئ حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ به دې په یو میدان کې الله وغورځوي او وجود به پلن کې پلن
دا وجود به پلن کی لاس خپې وجود به مکمل کولو کی هغه ګډ چیلی به راولي هغې له به خدای ښکرم برابر کی هغې له به خدای نوکانم تیره کی د د پاسه به ګرځي لکه سیند کې د اغوان په پخوا په غوبل کې خلکو ګرځون دغسې او پې ګرځي او په ښکرو به یې وهي او په شونډ او په غاښونو به پې چکونه لګوي په غاښونو چکونه او په ښکرو به یې وهي او په خپو به یې میده کوي یو طرف پې لاړ شي بل به پې راشي بل به پې راشي هغه ورځ حضور پاک فرمایي چې 50,000 کاله ورځ ده دی به دغسې پروت او څاروي پې پاسه ګرځي نو که په دغې ګناه خلاصه شوه خو ډېره ښه د جنت ته به ځي او که په دې ګناه خلاصه نه شوه نو بیا به الله دوزخ ته وغورځوي رونو قمقل یو مونږ هوښیاران نه یو ګوره مونږ وایو زکات ولې نه ورکوو مونږ وایو مال به کم شي الله وایي نه کمیږي رسول الله مبارک فرمایي وی 3 څیزونه دي د پې قسم خورم په څو څیزونو قسم خوري په 3 یو دا دی چې کوم سړی سوال کوي نو په سوال د مال ډیریږي به نه کمیږي به یو دا شو دویم وی زه قسم خورم چې کوم انسان بل مسلمان سره جوړه نه کوي او ما سره جوړه وکړه او دې څه وایي دی وایي که جوړه مې وکړه خو دا زما بېعزتي ده خلک به وی اوس جوړه کوي وی زه پې قسم خورم چې دله به الله عزت ورکوي او دریم چې زه پې قسم خورم ادا چې صدقه باندې مال نه کمیږي زه پې قسم خورم چې مال پې زیاتېږي کمیږي نه ګوره او دا الله قرآن وایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء مثال یې ورکوي رسول الله پاک مثال دا دی لکه د غنم دانه وکرې 7 وږي زرغون کې او په یو وږي کې 100 دانې وي د یوې نه څونه ووتلې 700 دا وایي 700 چنده الله درکوي بلکې راځي والله يضاعف لمن يشاء که اخلاص ته زیات او د 700 چندو نه الله بدل زیات درکوي رونو ذهن کې واچوي په زکات او په صدقه مال نه کمیږي بلکې زیاتېږي او دا د الله مال دی نو چې الله دنه په خپل مال کې یو حصه غواړي او خدای په خپله نه خوري تا ته وایي ګاونډي له ورکه رشته دار له ورکه غریب له ورکه مسافر مسکین له ورکه مدرسې له ورکه طالب له ورکه غریب له ورکه تا ته وایي نو ستا فایده لټوي نو چې ته ورکې الله به خوشحاله شي مال بدله نور هم زیات کي چې ور دې نه که مال بدله برباد کي سوړې به ورته پیدا کي په بل طرف به در نه وباسي ته د الله څه کولی شي زمونږ په امت کې دا زکات زمونږ د امت خاصیت دی چې دا مونږ یو بل له ورکوو په پخوانو امتونو کې چې صدقه او زکات به یې ورکو نو هغه به یې راواغش په یو غر به یې کېښوده نو اور به راغی هغه به یې وسوځو قابیل او حابیل د آدم علیه السلام 2 زامنو یو قابیل او بل حابیل قابیل سره خور هغه داسې و چې برغونې به ورو ورو خور پیدا کېدل ځکه لومبی زمانه و الله نسل زیاته و قابیل سره هم خور پیدا شو حابیل سره هم خور پیدا شوه د حابیل خور چې وه نو دا بدرنګه شانتې وه او قابیل سره چې کومه خور پیدا وه خشته وه قانون د آدم علیه السلام دا و چې برغونې به کم پیدا شو هغې به یو بل سره نکاح منه وه د دې رور نکاح به یې د هغه بلې رور سره چې خور پیدا وه هغه سره کوله او د هغې رور نکاح به یې د دې رور سره چې کومه خور پیدا وه کوله به نو آدم علیه السلام د خپل قانون مطابق حابیل ته وی چې د قابیل خور به تا ته په نکاح کم او قابیل ته وی چې حابیل سره کومه پیدا دا به تا ته په نکاح حابیل وی ډېره ښه ده قابیل وی نه زما خور ده زه پیش او زما خور پیش زه د حابیل خور نه کومه بدرنګه ده زما خور خشته ده زه به خپله خور په نکاح لم آدم علیه السلام وی دا ګناه ده شریعت کې منع دي ګوره د آدم علیه السلام خبره نه منله اخره کې ولا فیصله وکړي ښه داسې وکړي قرباني وکړي چې د چا قرباني قبوله شوه هغه په حقی او که د چا قبوله نه شوه هغه به په ناجیزی نو دا قابیل چې و د زمینداري کوله څښا غنم یې راوړل څښا څیزونه او هغه یې په غر د پاسه کېښودل موږ هم چې خیرات ورکوو ګونډي والا ډک غنم ورکوي او څښا څیزونه ښه شي موږ چې د په خیرات او صدقه کې ورنه کړو د جومات یو مؤذن و بانګي و یو سړي والا دغه راوړل دا څه ورته وایي په لوښي کې والا څه خوراک کیر راوړه کیره کیرې والا راوړه
چې راویړه دی ورته ویې لکه مبارک شه چې تیږه واړو چې نن ستاسو د کوره ماله دغه راووتم خیرات چې ته په ژوند کې ستاسو د کوره خو ماله شی نه دی راغلی نن به تیږه واړو چې ستاسو د کور نه ماله کیر راغی ا ماشوم ونه پوهېده وایي دا سپي جوټه کړی نو مور مې بانګي له یو استاد له یو سپي جوټه کړی ده غوسه ورله چې ښه سپي جوټه که مال یې راوړی هغه لوښی یې خو وغورځاو هغه کیر او لوښی یې وغورځاو ا ماشوم په ژړا شو او ژړا چغې کړې وایي زما لوښی دی هغه مؤذن ورته وایي بانګي وایي لوښی دی مات شو خو د کولالې لوښی دی ولې ژاړې تاسو پکې ماله د سپي جوټه راوړه ما ځکه غوسه راله ښکته مې وغورځاو او کیر دی وغورځاو وی کیر مې وغورځاو سپي جوټه وه وی نه کیر پسې نه جاړم هغه لوښي پسې جاړم وی دی کې موږ سپي ته ډوډۍ کېښودو د سپي ته ډوډۍ لوښی دی راله مات اوس به سپي ته پسې کې ډوډۍ ږدو زموږ دغه حال دی مسافر مسکین چې شی غواړي بېکاره نه بېګاره سوځېدلې ډوډۍ ګورو ولې ورکوو وروڼو خدای سره ټګي مه کوو خدای دې نه دې ټګی نه وساتي ښه شی ورکوه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کوم شی چې د ځان له خوښي بل له خیرات کې هغه ورکړه چې دا آیت نازل شو ابو طلحه رضی الله عنه مدینه منورې ته مخامخ یو باغ و بیرحا به یې ورته وی ډېر اعلی قیمتي باغ حضور پاک باغې ته تو د هغې اوبه به یې څکلې خشته یخې اوبه وې پکې راغې حضور پاک ته کېناسته بخاري شریف کې حدیث دی وی صاحب الله یو حکم نازل کړ چې کوم شی د خوښ هغه بل له خیرات کې ورکړه وی بیرحا باغ زما ډېر خوښ دی دا مې تا ته وقف کړ چې چا له یې ورکې ورې که د خدای په نوم چې مال الله ثواب راکړي غونډ باغ حضور پاک خوشحاله شو واه واه وی دا خو ډېر اعلی مال دی وی داسې وکړه چې ما ته یې مه سپاره زه په خپلو په رشته دارانو کې تقسیم کړه ښه شی به خیرات کې نو مال د الله دی الله وی خیرات کو چاله ورکا خپل ګاونډي رور له ورکا خپل رشته دار له ورکا چې غریب دی یاد وساته زکات کرور دی غریبې ورکولی شي که خور دی غریبې ورکولی شي رواره دی غریبې ورکولی شي خورۍ دی غریبې ورکولی شي ترور ماما د ترور زامن د ماما بچي غریبانان دی ورکولی شي پلار له نشي ورکولی مور له نشي ورکولی نیال او نیکه له نشي ورکولی که د پلار د طرف نه او که د مور د طرف نه لور او زوی لم نشي ورکولی او د لور اولاد او د زوی اولاد لم نشي ورکولی یعنی ته چې له چا نه پیدا نیکونه وغیره او پلار او چې تا نه څوک پیدا دي که نوسي دی او که زامن دي هغې له نشي ورکولی بل نور رشته داران چې غریبانان یې وله ورکولی شي نو دې کې چشم پوشي مه کوئ ورکوئ زکات چې در باندې فرض دی غاړه خپله خلاصه کې دا قمقل سړی دی چې بچو له دې نوسو له دې ډېره کړه او سزا به په قیامت کې تا ته میلاویږي رب العالمین دې موږ له د زکات د ورکولو توفیق نصیب وګرځولي خدای موږ په خپله ټول غانیان کې د بل لاس ته مه کښېنئ خدایه زموږ په مالونو کې برکت پیدا کړي په چا زکات پورې خدای د ورکړې توفیق یې نصیب کړي او که څوک غریبانان دي د زکات وسې نه رسېږي ته د زکات ورکوونکي جوړ کړي الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي خدای زموږ د اتفاق او د اتحاد جون نصیب کړي د رسول الله مبارک تابعداریم نصیب کړي حاضر جمع کې چې څونه مسلمانان جمع دي خدای د زړه حاجتونه یې پوره کړي او دلته په راتلو په یو قدم ولا اجرونه نیکۍ ورکړي او ته دعاګانې قبولې کړي اخر وخت کې په خپلې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی وی زما اولاد پیدا کیږي وفات کیږي دعا غواړي الله دې ورته اولاد پاتې کړي خدای دې ورله بچي ورکړي دا څه جګړه د چا منځ کې ده او دوی کو صلح کوشش الله دې د چا مسلمانانو په منځ کې چرواني دي دشمنۍ طرفګنۍ دي خدای هغه پر هغو باندې بدلوي دا خو ډېر اوږد خبره ده عورت کو ایک دفعہ دیکھنا یا ٹھیک ہے ښځه چې څوک واده کوي ښځې سره د واده اراده لري نو د شهوت نظر به نه کوي بې د شهوت د نظر نه مخ ته کتي شي دا جایز دي دا چې څوک ګانه بجانه کوي نه مونځ قبلیږي خو دا لویه ګناه ده د لیټرین داخلېدو نه مخکې بالکل دعا د خپلې دعاګانې دي او د وتو نه پس هم دعاګانې دي دا دی ویلی شي خو چې کله اندام یې نه ښکاره شوی د هغې نه مخکې وروستو به وایي او چې کله اندام ښکاره شو بیا به هغه دعا نه وایي یو جومات کې دویمه جمع جایز ده او که جایز نه نه کوم جومات چې مستقل مؤذن یې نی
او مستقل امام یې دویمه جمع پکې جایز ده. یا کم جماعت د لارې جماعت وي د محلي جماعت نه دویمه جمع پکې جایز ده. او چې کم جماعت مستقل امام لري او مستقل مؤذن لري او د محلي جماعتي هغې کې دویمه جمع مکروه ده ځکه چې بیا خلک ناراسته کېږي. دویم که چرته یو محلي خلکو د وخت نه مخکې مونځ کړی دی بیا هم دویمه جمع جایز ده. یا مثلا د محلې نه ماسوا بل څوک راغلی دی هغې دا خیال و چې ګنې جومات کې امام نشته خپله جمع وکړه او بیا وروسته امام راغی امام دویمه جمع کولی شي. زه بس وخت ناوخته یم باندې